جان آخري سرحد دا واخان. نورستان والي د برګمټال ولسوالۍ له سرحدي نقطو څخه لیدنه وکړه. نورستان والي الحاج غازي زین العابدین عابد د یادې ولسوالۍ د سرحدي سیمو د پیسال او اوپنګر کنډو له هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د بدخشان ولایت او د ګاونډي هیواد پاکستان چترال سیمې سره ګډه پوله لري. نوموړي وویل موخه یې د یادو سیمو له لیدنې څخه دا ده څو څنګه وکولی شي چې یادې سیمې د سړکونو په واسطه یو بل سره وصل کړي. موږ تقریبا چې د برګمټال اخیری سرحد چې سمنک ورته وایي اخیری کلی ده سمنکه پورې لاړو او بل چپې درې طرف ته چې تقریبا پسیګرام ورته وایي پسیګرامه پورې لاړو یعنی هغه د شرقي نورستان اخیری سرحدات چې موږ پاکستان سره اخیری پوسته درلودله نو هغه پوستې مجاهدینو سره هم موږ وکتلې نو هدف هم دغه ده چې د خلکو مشکلات نږدې نه واورو او د حل لارې ورته ولټو او خلکو ته خدمت عرضه کړو. نوموړي په یادو پرتو سیمو کې د خلکو د حال پوښتنه هم وکړه چې د ولسونو لخوا ورته تود هرکلی وشو.